چې په افغانستان کې په دوحه کې سره روان دا مولا برادر به د جدي نه اوچت کړو او قطر ته به ورسول په جاز کې بغیر د څه ویزې او بغیر د څه پاسپورټه. نو دا چا کول؟ دا هم تاسو کول. بیا تر دې حده پورې چې دې نه لاجسټیکلی چې څونه هم مرسته تا د طالبانو کوي شوه، اوس دا خبر هم کوي وایي ویسے پتہ نہیں ایک گروہ ہے وہاں پر قابض ہو گیا ہے. نو دا چې دلته دا خلک شل کاله تا ساتل، نو دا څه دلیل وایي؟ دا د سر څه جواب دی چې شل کاله دا خلک ته دلته ساتلي او ټولو ته بیا په تا باندې نیوکه کوله چې دا خلک ته ساتي، تا به انکار کوو. ډېره موده خو دا خلک منل نه. بیا آخر کې چې کله خبره پټول بالکل درته ګران شو، بیا دا خبره شروع کړه وایي یہ بھی تو افغان ہے. او دا ټکي ما خالي په دې بریفینګز کې د جرنالانو نه، دا د پنجاب چې څونه سیاستدانان دي هغه به هر کله چې د افغانستان د طالبانو په حواله سره خبر راغله هغه وایي چې یہ بھی تو افغان ہے. بشر موجود دی په د فورن افیس کې یو ځل بریفینګ و، په هغې کې پهله به جرنیل صاحب راتلو، خو بیا هغه رانغی شاه محمود قریشي راولېږلو. کرت هغه د ډسکشن دا و چې طالبان بھی تو افغان ہے. بیا هم دغه خبره چې څونه نیشنل سیکورټي میټینګز کې بیا جنرالان په خپله راغلي دي، هغې به هم دا خبره تکراروله وایي وہ بھی تو افغان ہے. افغان خو دی، خو ته هم غواړې چې د افغانانو دقه شناخت دي لکه کوم چې د طالب شناخت دی. دا خپل شناخت چې کوم د افغانانو دی د خپل آیډنټیټي سره، د خپل قام سره، د خپل شناخت سره مینه لري، د هغې ته دښمن دی. او د دې پروجیکټ حقیقت دا دی چې خټک صاحب خبر وکړه چې دا به راځي پاکستان اوس هم یو پراکسي سټیټ دی، په دې کې هېڅ قسمه دویم خبره نشته. د دې سروایول، د دې چې څونه ایگزسټنس دی، دا که دا پراکسي پروجیکټونه مخ په وړاندې نه وړي، نو په هغه ورځ د ده ایگزسټنس چې کوم دی دا به ختمېږي. دا د پیله ورځ نه دغه پراکسي چې کوم پروجیکټونه دي دا د پاکستان چې په کوم ورځ نه جوړه شوې ده، هغه ورځ نه ورته نن ورځ پورې کله سیټو، کله سنټو، کله بیا د افغان په هره موقع چې امریکې ته دلته د یو ګیریزن ضرورت پېښ شوی دی، دوی خپل سروسز پرووایډ کړي دي ورته. او دا دې نه مخکې دا د ایسټ انډیا کمپنۍ د وخت نه دا ټوله کیسه شروع ده. نو په دغه شانته حالاتو کې چې ټول وطن کې یو ځل بیا اور بل کړی دی او افغانستان کې سره روان وو، هغه موږ وکتل. بیا د هغې په تسلسل کې چې دلته په پښتونخوا وطن کې څه کوي، په تیرا کې دا د اوس خلک په زور راوباسي. دا اوس فرهاد رور سره مې خبرې کولې، نو 3 ایگزټس دي د تیرا میدان، او بیا تقریبا 12 سکویر کیلومیټره علاقه ده. نو بحث زموږ په دې کېدو چې آیا د دې لارې نیولو دې سره طریقه نشته. خبره باندې دې دا ده چې دې کول نه غواړي. دا اوس یو خودرو تحریک خو نه دی، دا طالبانایزیشن چې دلته راغلی دی، دا څه یو خودرو تحریک خو نه دی چې زه په دې یقین لرم چې د دې مشرانو ته دلته د تیرانه یو ټرک ورکړو چې دا ټرک تاسو لږ کراچۍ تر لاهوره پورې ورسوئ. د دې دونه کیپاسټي هم نشته پاتې، خو د دونه غټ تحریکونه او دونه غټ سیسټم او دونه غټ د ملیټنټ ګروپونو دونه خودکشي او دونه ګاډي او دونه حساب کتاب تیارول، دا د دې کیپاسټي نشته. افغانستان کې دا خو وایي چې طالب راو هغه هر هفته 15 ملیون ډالر ته کیش ورکوې. څه دپاره ورکوې؟ د دې دپاره ورکوې چې مطلب دنیا ته دا پیغام ورکړی دی چې امریکې شکست وخوړو. نو چا نه دې شکست خوړلی، ته هغې ته دومره پیسې ورکوې، او هغه هم وایي چې موږ امریکې ته شکست ورکړی دی. او دلته دا کومه خبره بله چې دلته ډسکس شوه چې دا جنګ څه فایده؟ جنګ یوه فایده دا هم وکړه چې هغه طالب چې د افغانستان په ولس کې دلته هغه څه لیجټیمیسي نه وه، محبوبیت یې نه وه، اکسپټیبلیټي نه وه. دلته د یو څو ګزارونو نه پس هغه ته په د
د افغانستان په ولس کې دغه پیدا کولو کوشش وکړو چې لږ ډېر لیجټیمیسي ورته میلاو شي. نو دا یو کنټرول پروجیکټ مخکې هم و، اوس هم دی او بیا به هم وي. اوس د دې نه د راوتلو لار څه ده؟ دلته مشر خبره وکړه او دا هم حقیقت دی چې د پښتون اتفاق نه علاوه زموږ سره د بقا بله یوه لار هم نشته. دا د بقا مسله ده او د کومې پیمانې چې د وینه تویېږي لګیا ده، دا لا اوس هم زما خپله نظر ده چې دا شروعات دي. د دې به یو ډېر داسې خطرناک سټیج من راتلونکي وخت کې نور هم وي. د دې د راوتلو واحده لار دا ده چې چېرته په یو څو ټکو دا ټول سیاسي قوتونه او اتفاق سره وکړي او همدغه د لالا د ژوند اخري ارمان او د دې په سلسله کې حقیقت دا دی چې د زړه نه په د لرو بر افغان وطن کې که یو انسان د زړه نه یوه خواري کړې ده او داسې خلکو ته هم پکې سوال کړی دی چې کېدای شي د ده ضمیر نه منل، خو بدقسمتي دا ده چې په هر سړی د خپله اوږه معمولي ښکته کولو ته تیار نه دی. او موږ د لالا د یو شاګرد په حیثیت او بیا داسې ګوند په حیثیت چې د هغې په جوړولو کې د لالا یو ډېر لوی کردار او موږ د دې سټیج نه بلکل ټولو سیاسي قوتونو ته دا ډاډګیري نه ورکوو چې هر کله د پښتنو دغه شانتې یو سیاسي قومي تحریک جوړېږي، موږ به پکې بطور یو سیاسي ورکر د ټولو نه زیات خوشحاله یو. هېڅ قسمه لیډري نه غواړو، ځکه چې کام د ژوندی پاتې شي نو ته به لیډري وکړې. او دا یو حقیقت دی، په دې کې هېڅ قسمه کنفیوژن اوس نه دی پاتې چې دا اوس یو خو ګوره ګلوبلي هم چې کوم لیبرل ورلډ آرډر و تقریبا هغه کولیپس شو. امریکا راورسېده یو ملک ته یې صدر اوچت کړو، بیا اوس وایي چې په نور ملکونو هم برید کوم. خوا او شا کې تقریبا هر طرف ته همدغه پوزیشن دی. د ایران کیسې مې ولیدې او د څو ورځو نه هلته بلیک آوټ هېڅ څه پته نه لګي. بیا ورسره په افریقا کې چې روان دي، نو دا ځای هم ته پټ نشي پاتې کېدلی، ځکه چې د هندوستان سره هم خپله یو شخړه اوس پوره موجود ده. هغې هم وایي چې مونږ کوم اپریشن شروع کړی او د هغه لا مونږ پوره سر ته نه دی رسولی. نو په دې ټول کړکېچ کې په راتلونکي وخت کې به څه کېږي د دې ځینې څوک دا فیصله نشي کولی، هو کم از کم به حیثیت قوم چې دومره یونټي وي چې راتلونکي وخت کې چې د قوم د مستقبل فیصله وي د قوم چې ټول په یو اواز، یعنې بیا به مطلب داسې وشي چې هر سړی به راشي ځان ته به خپل او د پښتون به بیا څه ډایرکشن نه وي. نو بیا حقیقت دا دی چې په دغه شان د کرایسس کې بیا اپورچونیټیز هم پیدا کېږي. حالات ټیک نه دي، حالات خراب دي، خو بیا چې موږ وګورو په دې ټول سیمه کې یا په ټوله دنیا کې نو کیسه هر طرف ته داسې ګډوډه ده. پاکستان فوج دلته دا د استعمار په نمایندګۍ دا خلک د خپل غلبې لاندې ساتل غواړي، نه به خپل حق راکوي، نه به خپل آئین هغه نه مني. او څنګه چې ما ووایي چې ګلوبلي دا آرډر ډسټرب شوی نو پاکستان کې هم آئین نشته. په دې موجوده وخت کې بلکل وچه ککړه وچه سوچه بدماشي ده، نه عدالت شته، نه هغه پارلیمنټ ته هغه چې په کوم انداز راغی هغه هم موږ ولیدلو چې په کوم انداز سره دی الیکشن راغی. صوبیدار صاحب ناست دي، بس هغه یو لیست ورکړي او هغه دی اپلوډ کړي چې فلانکي دونه ووټونه واخیستل، ډنګري دونه ووټونه واخیستل. نو دا سیسټم کولیپس شوی دی. دلته اوس زور دی، زبردستي ده. صوبایي حکومت وایي چې نه منم، زه اپریشن نه، چې په ده کومه ذمهواري ده هغه ځان له یو بحث دی چې دوی هم په هغې کې څه داسې مخلصه نه ښکاري. کنې اور دلته بل دی او په لاهور او په کراچۍ کې د ګرځېدلو په ځای باید په دې کې یو جرګه شوې وه، موږ د هغې ستاینه کوو. هغې کې ډېرې مثبتې خبرې مخې ته راغلې وې، خو د هغې بیا مخکې فالو اپ نه وشو. د صوبایي حکومت په سر چې کومه کیسه دا خو په خپل ځای، خو صوبایي حکومت وایي چې زه نه، ما اجازت نه دی ورکړی، او هغه وایي چې زه تا نه اجازت اخلم نه. زه یو فیډرل فورس که ته فیډرل فورس یم خو یو اداره
د صوبایي حکومتونو ته ماته ته سپیکر هلته کور کمانډر ته لیټر کړی چې ته په نېشنل سکیورټي موږ ته بریفینګ راکړه. هغه بیا ورته وایي چې زه پهله خو دې نه انکار وکړو چې دا لیټر موږ ته راغلی نه. نو په دې ملک کې جمهوریت ته دا کیسې اوس هسې ټولې برای نام دي. د خپل کام د بقا دپاره او د راتلونکي وخت دپاره د هغوی ته یو ښه ژوند کتلو دپاره او د یو ښه مستقبل کتلو دپاره حقیقت دا دی چې دا دلته د مراد صاحب د داخله کې یو خبره خالي کول غواړم د باچا خان یونیورسټۍ کیسه تاسو وکړه چې دا خلک تر یونیورسټۍ ګېټه پر چا راوستل. ما په دې باندې ماته اوس هم یاد یو ټویټ کړی و د دې نه یو 15 ورځې مخکې زه یو پاتې ته لاړم هریچند ته. نو د هریچند بازار کې ما بره ولیدل چې د لله الامر او د طالبانو جنډې لګېدلې وې. نو ما په هغه ورځ ټویټ وکړو ما دا کلاو په میدانونو کې دي اوس په بازارونو کې دي دا شی لګولی دی. د هغې نه یو 15 ورځې پس بیا د باچا خان یونیورسټۍ دا واقع وشوه. نو هغه پوسټ نو بیا ورته وښودلو ما دا خو 15 ورځې مخکې زموږ وایي چې دې زه پر راورسېدل. اوس هم डी जे स्टार 3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंसونه کوي. اوس هم دې کوشش کوي لکه دلته دا خیال دا دی چې زه به 3 घंटे خپل د طبیعت صافیان ځان ته مخې ته کېنوم او زه به خپل تقریر وکړم او زه په دې کې کامیاب شم چې مطلب د خلکو ذهنونه په دې خبره باندې بدل کړم. اوس د خاورې ماشوم ته پته ده چې ستا پروګرام څه دی، ستا ګیم څه دی، ستا منصوبه څه ده، ستا سیاست څه دی. نو ته که هر قسمه د بیانیې جوړولو کوشش کوې نشې په دې کې کامیابېدلی ځکه چې دا ټول نسل داسې دی چې دا رالوی شوی په دې جنګونو کې دی. دې دا ټوله ډرامه په خپلو سترګو باندې لیدلې ده چې دا خلک ته په خپله جوړوې او د دې روزنه ته په خپله کوې، دې له سپیس ته په خپله ورکوې. نو په دې باندې تقریبا دا هر چا سر خلاص دی. خو زه بهرحال بیا په اخره کې د ټولو مېلمنو چې دلته کوم راغلي دي ټول مشرانو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او دا حقیقت دی چې د هغه کوم خپل اخري ارمان و هغه د هغې سرته رسولو دپاره مونږ خپلې هلې ځلې هغې نه پس هم پرېښې نه دي. هغه ځکه چې مونږ ته پته وه چې دا د زړه نه یو کوشش کولو د دې بدو جرګې نه پس هغه یو خپل کوشش شروع کړی و او تر مرګه پر په هغې کې لګیا و. نو هغه تسلسل به هم مخ په وړاندې بوځو او بیا په سیاست کې دا کلیرټي چې ستا نظریه بیخي کلیر وي دا موږ د لطیف پلاله نه زده کړې ده چې ستا په نظریه کې شک نه وي چې ته په خپله به طوره یو سیاسي لیډر نه یې کلیر، ته په طوره سیاسي لیډر یا سیاسي نو ته به خپل ورکر څه په خبره باندې پوهېږي، بیا به ستا ورکر هغه نوره معاشره په څه باندې پوهېږي. نو دا کلیرټي موږ د لطیف پلاله نه زده کړې وه. بهرحال په اخره کې بیا زه د ټولو مشرانو ټولو ځوانانو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم په دې تمه په دې هیله چې د لالا ارمانونه د هغه د سیاست د هغه چې کوم پوره مو کام به انشاءالله یو نه وروسته هغې ته خامخا رسوو. په اخره کې به زه د دعا دپاره مولانا صاحب ناست و دلته مولانا صاحب ناست حاجي صاحب وکړه، حاجي صاحب ته وایم چې حاجي صاحب یو دعا وکړي.